ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. روسیه وايي د مسکو د غونډې مهم هدف د دوحې په مذاکراتو کې چټکتیا راوستل د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي امیر کابلوف ویلي دوی غوښتل د دوحې بهیر او بین الافغاني مذاکرات چټک شي ځکه تر هغې مخکې په دوحه کې مذاکرات په ټپه درېدلي وو. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني په ترکیه کې له فساد سره د مبارزې او سیمه ییز اتصال پیاوړتیا په موخه جوړې شوې غونډه کې ګډون کړی دی. دا ناسه ترکیه، چین، روسیې، ایران، پاکستان او عراق د پارلمان د رئیسانو په کچه جوړه شوې ده. کابل ښار کې د ښاروالۍ 290 ښاري بسونو د ښاروالۍ لخوا د 4 میاشتو تخنیکي او مسلکي څېړنو وروسته پرون په ازمایښتي ډول په 14 لویو لارو کې له کارتانو تر احمدشاه بابا مینې خپل فعالیت پیل کړی دی. او د پاکستان ولسمشر عارف علوي ویلي چې افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پاکستاني وګړو بې شمېره قربانۍ ورکړي دي او په وینا یې همدا لامل دی چې اوس ټوله نړۍ د افغان سولې لپاره د پاکستان هلې ځلې ستایي.